د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع متعلق تیر جمعه مونږ خبره کوله چې کله مونږ ته دلیل واضح راورسېد چې زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث او سنت په دې طریقه دی نو جان بوجھ کر او قصدن داغینه انحراف نه دی پکار ځکه دا کمیت چې ما ولوستو تیر جمعه دی کې ما خبره کړې و چې الله رب العالمین په دې خبر وعید بیان کړی دی چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلاف کوي پس د دینه چې دته هدایت او دلیل راورسیږي منه په خبره خپوي شي چې دا طریقه زما د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا او دې بیام جان بوجھ کر خور ته پته وم لګي او دا غي قصدن خلاف کوي نو الله رب العالمین ډیر غنی ذات دی الله فرمایي زید دی خپل دین نواړو مدا انسان والعیاذ بالله په دې باره کې یو حدیث دی هغه ډیر د یری حدیث دی زموږ تاسو د پاره هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان قلوب بني آدم دا د ټول آدم د بچو زړونه منه د ټولو انسانانو د زړونه چې کوم دي دا د رب العالمین د دوو غوتو په مابین کې دي دا دوه غوتې د الله رب العالمین چې د حدیث کې ذکر دي دي کې به مونږ تشبیه نه ورکو او خپل عقل به کې نه چلو چې دا څنګه او د څنګه سوال او تپوس به نه کو څنګه چې د الله د شان سره لایق ده بس قشان تبعی وعلیکم السلام ورحمت الله الحمدلله تاسو بار دا مسله اوریدلې اسماء او صفات مبارک چې د الله رب العالمین کوم نوم او صفت په قران او حدیث کې راغې اقشان معنا به کې او حقیقت به چاته سپاري الله رب العالمین ته عقل به کې نه چله د سی بنوي چې زمونږ پشان او د بل پشان او د بل پشان غوته نه بس الله رب العالمین داغه صفات هغه ته معلوم دي مونږ پینې پويګو او خپل عقل او رای بم پکې نه چلو او تپوس بم نه کو چې څنګه ځکه دا څنګه تپوس دا صحابو نه دی کړی چې په دې امت کې اوچت خلکو ادبن الله رب العالمین د ادب د وجنه بعضی وخت سړی د پلار په باره کې د چانه او تپوس نشي کولای که تاسو خیری ولی داغه ادب یو مشری داغه باره کې سړی بعضی تپوس نشي کولای د چانه ولی ادب دا ادب چې دی د زموږ انسانانو کې دنه مشته دی یو سړی د تاغه سره داغه د پلار په باره کې خبره کوي خو بعضی د سوالي چې هغه ته نشي کولای هغه ته ډایرک غوسه کیږي چې ستا زما د پلار په باره کې د دې سوال څه ضرورت دی چې تا زمانه وکړلو نګوره د یو انسان دومره یو احترام او د یو لیمټ شته دی چې موږ دا غینه اخوا نه وړو داغه احترام ته ګورو د یو مشر باره کې د یو عالم باره کې د زموږ د رشتہ دارانو باره کې نبی رب العالمین خدا سے ذات دی چې هغه موږ ته په خپل قدرتونو خپل دلایل باندې چې په دې کائنات کې خوار وارد دی او بلکې زموږ په دې نفس کې موږ ته دا دلایل را خودلې دي چې الله شته دی خدای رب العالمین صفات چې کله مونږه اورو داغي تشبیه به د مخلوق سره نه ورکو څنګه چې د الله رب العالمین ذات زمونږ نه جدا دی صفات هم زمونږ نه جدا دي نو د څنګه او څنګه ته پوښتنه باندې کو دا به دی بده رب العالمین داغه د دوه غوتو په مابین کې وې دي آدم د ټولو بچو د انسانانو زړونه دي څنګه چې الله غوړي هغه طرف ته واړی دا ډیر ناشنا حدیث دی دی کی اشاره دی ته دا چې انسان دی کله هم په خپل نیک عمل غرور او تکبر او فخر نه کوي چې ډیر خسړې مو ډیر نیک سړې مو ډیر ګور منځونه کوم او تلاوتونه ډیر کوم او حجونه مې ډیر کړی دی عمره ډیر زیات زما تهجد مې ډیر دی او ذکر ډیر کوم او صدقې ډیر ور کوم نه دا سی به چې الله قبول کړي غټه خبره ده الله مکه کدا زړه در الله د سی واړولو ارس بدی تبا شوی والعیاذ بالله ټول عمر عبادت بدی زایش قران کی سوره اعراف کې الله رب العالمین داغه يهود د یو عالم تذکرہ کړی دا او داغه تشبیه د سپی سره ور کړی نعوذ بالله الله رب العالمین چانه نه یری الله فرمای فمثله كمثل الكلب د دې مثال د سپی په شان ته ده ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث کتور لګوتی وروړي حمله پکې ام خلی رئیستلی دا جبا هغه ساتیګی کنه غسپه او بس په یو پسې منډه په بل پسې منډه
او کته پرې دی د حرکت کوي لګي دی. الله رب العالمین دا مثال د هغه عالم بارک ذکر کړو چې مفسرینو دا غنوم لیکلې دی بلعام ابن باعور یا بلعام ابن باعوره. دا په يهودو کې ډېر لوی عالم و. 12,000 بعض روایتو کې راځي د شاګردانو او بعض روایتو کې راځي دومره لوی عالم چې تورات وي په یاد کړو. خو هغه یو دم د الله رب العالمین د دین نه واوړېدو او دنیا پرسته شلو او د خپل خواهشاتو د لاسه د الله دین شاته وغورځو چې مړه دین لاسه ته وي. نعوذ بالله من ذلک. او دا سبقونه دی او دا درس دی او دا تدریس دی. زه چرته دغه کول غواړي د دنیا مزي کول غواړي او د دې دنیا پرستو د خوشاله ولو د پاره او د بادشاہ د خوشاله ولو د پاره او د دې د پاره به کوم دی به خبرې کولې دا وی الیکار جوړ شو. نعوذ بالله من ذلک. هغه قصې طرف ته نظم خو الله دا هغه مثال قران کې ذکر کړی دا د دې د پاره مونږ او تاسو الله یې رہی چې ګوره بعضې وخت کې به انسان ډېر اوچت انسان وي علم به م ورسره وي او عبادتونه به م ورسره وي خو هغه کې به د دننه یو داسې یو ناکاره مرض چې د هغې د لاسې الله رب العالمین زړه واړی. الله هسې بېسه ګوره د چا زړه م نه اړوي په دې باندې مه نه امیده کېږئ چېرته ستا زړه کې دا رانه شي چې الله ګینې هسې بېسه خلک اړوي د دې دین نه دا د انسان کې دننه یو مرض پروت وي د هغې د لاسه داسې وشي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي او تر مرګ پورې دی الله رب العالمین مونږ ته به د دین استقامت راکړي او الله دې زموږ زړونه نه کږوي. قرآن کې یو دعا راغلي سورة آل عمران کې الله رب العالمین فرمایي چې زما کوم خاص بندگان دي هغه دا دعاګانې غواړي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دا دعا یاد ساتل پکار دي. کله کله دي سلام نه مخکې وایي فزان لمونځ کې نفل کوي یا سنت کوي سلام نه مخکې د درود نه پس سړی ډېرې دعاګانې جمع کولی شي د قرآن د حدیث چې کومې تا ته یاد وي چې د خاص موقع دعا نه اله خاص موقع مانه جومات ته رانوتو دعا د مسجد نه د وتلو یا مثلا د کور ته د داخلېدو دعا ده هغه چې خاص موقع والی به خاص موقع کوي او کوم چې عمومي دعاګانې دي هغه په دغه ځای کې را جمع کولی شي. والحمدلله غرض می دا دی زما محترم ورونو الله فرمایي زما بندگان زما دا دعا غواړي چې ربنا ایزم ربا لا تزغ قلوبنا زړونه را لمکه غوي الله بعد اذ هديتنا پس د دینه چې الله تاسو ته هدایت کړی دی په دین دی روان کړی. دا د الله رب العالمین د نیکانو بندگانو خوې دی او الله را نقل کړی مونږ ته چې نیکان بندگان به دا دعا کوي چې الله زړونه مکه غوا. اوس خو ډېرې فتنې دي پس د دینه چې تاسو ته هدایت کړی دی. وهب لنا من لدنك رحمه او یا الله مونږ ته خپل طرف نه رحمت راوبخه. رحمت نه مراد دلته څه دی؟ په دین باندې کلکوالی او استقامت. یا الله په دینم کلک. فتنې ډېرې شو یا الله په دینم کلک. شبهات دي فتنې دي ګډوډ خلک دي ګډوډ کتابونه ګډوډ تقریرونه دي واورېده ګډوډ بش لوی لوی مفتیان دي وخت کې وګورئ څو کاله مخکې چې د هغه خبرې واوري صحیح خبرې به یې کولې اوس چې واوري ګډې وډې وایي. نعوذ بالله. دا الله زړه واړی د دې کې دنه یو مرض پروت دی هغه الله ته معلوم است الله دې خپل دین نه واړی. زما دین خو ته محتاج نه دی است قرآن او حدیث پرې دی په ګډ وډو سر شي د الله کتاب سره لوبي قرآن ایتونه غلط او دا غي تفسیر غلط کوا په خپل عقل کوا. نعوذ بالله. د نبی علیہ السلام د حدیث مطابق مکوا حدیث پورې خندا کوا. دا رب العالمین دا چل کوي د بنده سره په دې بنا باندې. دی آیت کې الله فرمایي او نبی علیہ السلام به یو بل دعا کوله يا زما ربا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك او بعض روایت کې على طاعتك راځي. اے د زړونو اړون کې راړون کې ربا زموږ زړونه ستا طاعت ته واړه. دا دعا غواړي کاربای کې نه راځي پښتو کې وایي چې یا الله ستا د دین نه زموږ زړونه ماړه وا. یا الله ته زړونه اړون کې زموږ زړونه دین نه ماړه زموږ زړونه ستا په بندګۍ کلک کا ستا په دین کلک. صرف قلوبنا على طاعتك یا الله زموږ زړونه ستا په طاعت کلک کراوړه ودی طرف. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دا به نبی علیہ السلام ویله ما ته خلاډیر صفر کې رواني پیغمبر وي. یا مقلب القلوب اے د زړونو اړون کې ربا ثبت قلبي على دينك کلک زما د زړه ستا په دین باندې. دا نبی علیہ السلام دا دعا غواړي ما تعالی خامخا دا دعا غوښتل بکار چې الله دا ظلم کلک په دې دین باندې چې په فتنو کې مبتلا نشو
لکه نبی علیہ السلام حدیث تاسو ته بار بار وایم چې فرمایي سار به سړی مؤمن ما خام لبا کافر شوی نعوذ بالله ما خام به مؤمن سار لبا کافر شوی دا فتنی ډیر ناشنا نبی علیہ السلام فرمایلی ما ته الله را فتنی دا سره او خودلی او ورته می قتل الله دا معجزتا نبی علیہ السلام ته خودلې لکه د باران ساس کی چکیږي یو ساس کې ورپسې بل د باران د ساس کو پشان د فتنې را روانې دي پتا سو برازي دغه وخت کې الله ته متوجه کېږي ځکه دا کوم آیت چې ما ولستو سورۃ النساء په خطبه کې 115 نمبر آیت یو سل 15 سم دي کې الله څه فرمای ومن یشاقق الرسول چا چې زما د رسول خلاف کو ګور دلته ادا نه دی ویلي چې ومن یشاقق القرآن شاید قرآن خلاف نه دا قرآن په چا نازل دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رسول د دې شرح کړی دا هغه بیان کړی دی په جبه او په خپل عمل صحابو ته دغه تربیت ورکړی په حدیثو کې موجود دی په دې قرآن چې عمل کې هغه حدیث ته وګوري چې عمل په نبی علیہ السلام څنګه کړی دی د دې مثال درکم د دې مثال زموږ د سکولونو کالجونو کې د ساينس کتابونه وی کني وی میډیکل کتابونه وی نو یو خو هغه تیوري ده لکه کتاب کې لیکل شوی علم دی میډیکل لیکل شوی چې دا چپټر وای دا نظام هاضمه دا دماغو نظام دی دا د رګونو نظام دی دا د اعصابو نظام دی نو دا خو صرف په کتاب کې چې وی نو ته ډاکټر شي په دې کتاب ویلو ته ډاکټر کېدې شي نه د دې کتاب یو استاد دی هغه میډیکل سپیشلیست دی او پروفیسر دی هغه طالباټری ته بوزي تا ته وی دی کتاب کې چې دا کم د معدې نظام دی دا دلته ګورخه په دې لیباټری کې راته خی دا پلانې کلمه ده دا غټه کلمه ده دا وړه کلمه ده دا معده ده دا خوراک داس په دینه لای کې راځي دا چل کیږي دې سه نه به خوريږي سوي نظر ته پاس شي او دغه رنګ ګردو ته دغه لاړ شي طاقت لاړ شي او زړه ته لاړ شي او فلان دا کتاب د دې تشریح سو کوي تاسو میډیکل پروفیسر درته کوي کنه د میډیکل چې کوم پروفیسر دی ماهر دی هغه ته دې کتاب تشریح کوي دا کتاب تش په ویل باندې ته ډاکټر کېږي نو تش د قرآن په ویل ته په دین باندې عمل کوونکې نشي جوړېدل د دې لپاره الله محمد رسول الله ذکر علی غلو کړي خو عربی کې قرآن ور علی غلو او کعبه د پاسه به یې یو بم ویل بل بم ویل ځان لبه په خپل معنی را وکړي نه دا چې په پیغمبر نازل کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا د دې لپاره چې دغه نبی بر لګيږي او د دې به مونږ ته په دې قرآن باندې مونږ ته عملی ټریننګ راکړي په خپل قول او فعل باندې به تشریح کوي دغه نبی صلی الله علیه وسلم تشریح کړي شاغه حدیث ته سره مرګره نکړو په دې قرآن عمل نشي کولای او د کافرو دغه مقصد چې د مسلمانانو په ذهن کې د نبی علیہ السلام د حدیثو انکار کینی او عمل نوزي ده بس به موږ دوی یو شان ته موږ سره تورات د يهودو سره او نصارو سره انجیل دی او دوی سره قرآن به کوي او عمل به نه مستساجت ته روزه کې قیام ته ساجت دی او دا پکې چاره اوستي او دا کم ځای کې راغلي کله اذان پورې خندا کوا کله ذکر پورې خندا کوا کله منځ پورې خندا کوا کله مسجد پورې خندا کوا کله عالم پورې خندا کوا نعوذ بالله کله د نبی علیہ السلام معراج پورې خندا کوا کله د نبی علیہ السلام بل حدیث پورې خندا کوا کله بل پورې والعیاذ بالله الله رب العالمین فرمایي ومن یشاقق الرسول ومن یشاقق القرآن نه دی ویل چا چې زما د رسول خلاف وکړو د رسول د حدیث خلاف وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف وکړلو هغه حدیث چې په صحیح بخاری او صحیح مسلم او په سننو کې په صحیح سندونو را رسیدلی چا چې د دې خلاف وکړلو دی پورې خندا کوي دا سپک غني دی پورې استهزاء کوي من بعد ما تبين له الهدى پس د دینه چې د ته هدایت ښکارا ش خور ته پته ولګي دا ټول امت ګوري چې متفق دی په دې چې او دا صحیح حدیث او دی وینه دا ټول امت غلط نعوذ بالله ټول امت غلط صحابه کرام رضی الله عنهم چې نبی علیہ السلام دا حدیث نقل کړی دی غم غلط نعوذ بالله صحابه به اغینه تابعین دا حدیث اوریدل غم غلط به اغینه اتباع التابعین اورید غم غلط او اغینه به امام بخاری اورید غم غلط بعضی ځکه د امام بخاری او د نبی علیہ السلام منځ کې درې کسانی صرف درې واسطه د امام بخاری استاد دی داغه استاد دی او صحابي دی او به نبی علیہ السلام دومره نږدې به نبی علیہ السلام ته سوکی داغه خبره غلطه ده نن ستا د انګریز کتاب دیو کتل ستا خبره صحیح ده د دې قرآن شرح چې کوم د نبی علیہ السلام په حدیث کې راغلی په صحیح سندونو هغه ټیک نه ده اپورې خان ده او ورستو چې بیا د انګریزي جنټانو سویلی هغه ټیک دي والعیاذ بالله
دا الله فرمایي چا چې زما د رسول خلاف وکړلو پس د دینه چې دته هدایت راغې او دا ټول علما ورته لګي دي کوم چې د قران او حدیث ماهرین دي او دې بیا په ضد کې راغلي دي نو الله فرمایي زه پتا سکم ولی زما دین ته محتاج دی زستا بندګۍ ته محتاج یم ستا دی خيارتوب ته محتاج یم ستا دی شکل ته محتاج یم ستا دی پروتوکول او ستا دی غټ حیثیت ته محتاج یم نه الله رچا بادشاہي ته محتاج دی نه چا وزارت ته فرعون تباکو سره د بادشاہي د شعیب علیہ السلام قوم سره د تجارتونو تباکو ثمودیان تباک سره د مهارت نه چوچت خستا بادی به جوړول دغه زماني انجینران عادیان په غټو غټو بدلونو تباک الله خو نه د چا بدل ته ګوري او نه د خایس ته ګوري او نه د علم ته ګوري الله فرمایي نوله ما تولى څوک چې زما د رسول خلاف کوي د حدیثو من به واړو هغه طرف ته چې دی اوړي منه د گمراهي خو خد الله یې به گمراه کوم خپل دین نه اړو ما به بده اوتی بوتی وای ونسله جهنم وجهنم ته رسوم اور داخلهم به والعياذ بالله وساءت مصيرا الله فرمای ډیر ناکاره زیاده د ورګرزیدو دا جهنم الله دې تم تاسو ټول وساتي غرض دار زما محترم ورونو چې کله مونږ تاسو ته د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث راغی نبی په کار د چې مونږ دا غین خپل رائے او د چا په قول او د چا په خبرو او د چا په او تبوتو اخو دي خوانه شو امام شافعی رحمت الله علیه یو ځل چاته پوسو ویجی و چې کله یو حدیث راشي نو ته په آیا قول کې ته په هغه فتوا ورکې چې تاسو ته پته ولګي دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امام شافعی رحمت الله علیه غوسه شو دومره غوسه شو چې هغه سړی ته وی خازتانه یو تپوس کوم آیا ما په غاړه کې زینار چولې دی کما صلیب چولې دی او د ګرجې نه راووتم کنه زه چرته بل د کافرو د عبادت خانې نه راووتم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث برازي او زه په فتوا نه ورکوم او زه په عمل نه کوم او زه به چاته دغه دعوت نه ورکوم او زه به دغه خلاف کوم دا خبره دې څنګه وکړله دا خو چې څوک د نبی علیہ السلام حدیث ورته راورسېدو او سند بالکل روغ دی او دې دغه خلاف کوي یا دغه خلاف فتوا ور کوي نو دا خو به چرته یا د هندوانو د ګوردواري دغه نه راوته دي هندوانو د عبادت خانه نه ویا راوته او یا به د نسوارو د ګرجې نه راوته او یا به بل د کم کافرانو د عبادت خانه نه راوته مسلمان خدا نشي کېږي د امام شافعي رحمت الله علیه سخت جواب چې د مسلمان شان دا نه دی چې دته د نبی علیہ السلام حدیث را ورسیږي دې په کې بیا اخو دې خو کوي او دې په هغه فتوا نه ور کوي دا دوی کوم خبرې کوي دا دغه غیرت په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی محدثینو چې دا حدیث خستی دي دومره په انتهایی احتیاط او په ذمہ داری خستی دي دا امام بخاری رحمت الله علیه تاریخ تاسو وګورئ دا په تاسو باندې یو قرضی کدا مونږ کته دا زمونږ د امت محسنین دي د دې زمانه یو مسلمان مؤمن زمونږ رور دی شریعت مونږ ته دا وی چې په مجلس کې حاضر نه دی او چا ورپسې بد ردی دلته ویلې ته په مجلس کې دفاع کې چې غلطه خبره دی وکړه دا زمونږ رور دی زمونږ مسلمان رور دی خسړې دی ولې ورپسې خبره وکړه دفاع به کې دا ګناه ده چې هغه پسې خبرې کیږي او تغلې ناست دا غنوم بد یادېږي او تغلې ناست ته موري خوندونه ته اخلي ځکه دا حدیث نه معلومیږي د قران نه چې مسلمانانو په باره کې چې څوک بهتانونه تړي غلطي خبرې کوي سورې نور مونږ ته دا وایي چې تاسو په مؤمنانو باندې ښه ګمان کوئ په یو بل باندې هغه ځای کې چې کوم ځای کې د عائشہ رضی الله عنها د تهمت تذکرہ کیږي کوم رکوع کې سورې نور کې الله فرمایي ولی تاسو په یو بل ښه ګمان نه کوئ چې تاسو یو خبره واورېدل او بیا تاسو ډنډوره کړله ځکه هغه کې یو درې صحابه په پروپاګاندا کې راغلي بعضي سلورم یادي بعضي مفسرین سره سلورم یاد کړل خدری په کې مشهور صحابه چې یو په کې د نبی علیہ السلام خینی او حمنه بنت جحش رضی الله عنها د په کې زنانه او حسان ابن ثابت رضی الله عنه او مستح ابن وثاثو رضی الله تعالی عنه هغه ته الله زور نه ورکړه چې خلک خبرې کوي منافقان نو تاسو وایي تاسو له خدا سينه وپکار الغرض مقصد دار زما محترم ورن دغه رنگ نبی علیہ السلام یو ځل دی یو صحابي کرا لاړو د عتبان ابن مالک کرا رضی الله عنه عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنه داغه کور د غزیه سکل مونږ وکړو مخکې مونږ ډیر تلیو عمره له خوشه مدینه کې ماته پته نه و دې ځل الحمدلله مولوی صاحب عالم ملګری را سره وغه ګړډ کې بوتله مل د عتبان ابن مالک رضی الله عنه غزیه
مال په حدیث کې موږ د دې قصې ډېرې اورېدلې وو خوش د زیمولې ځکه نبی علیہ السلام د په کور کې جمع کړی و او د په کور کې مسجد جوړ کړو د اخره کې پسترګو نابینا شوی او بدني درون شوی د یو قوم امام او غزیه ته بچتلو امامتایله نو تسترګو نظر هم کم او باران بچو شنو په کندو کې با او به جمع شوی وي نو دله به مزل خطر به د زنده سره خطر بیل و چې څه شی مات نکی شرم خو غیره ځکه مدینه شړه واغ او د دې خطر بیل و چې سترګې نابینا کوم کند کې ورغورځي مړ بشم نو نبی علیہ السلام ته ویل د الله نبی ما ته دا عذر دی وس زه د خپل قوم ته دغه مسجد ته نشم ورتل نور جمیله الته بدن د شو الته سترګو نظر اوس کار نه کوي او لار کې راته کند راځي او شړې دشت راځي نو دغه مسجد پورې زه نور نشم اتلله زه غواړم چې زما په کور کې یو ځای جدا کوم مسجد له بدا به زموږ جماعت شي خپل کور کې ځای وقف کو جماعت یو ګټه وقف د الله نبی ته زه درځم نو داسې د ورځې نه لس بجو ټیم چې د عام فرض منځ ټیم نو نبی علیہ السلام لاړو صحابه مو سره وباز نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاکې نه ناست د عتبان ابن مالک رضی الله عنه کړه چې نه واته وای وای اجازه ته ول طلب ک چې نه واته وای کم زیاده خوخه ده چې ستاسو لپاره مسجد مقرر چې د خپل کور کسان او د محلي کم کسان راځي نږدې زبردر سره ودرېږي دلته به جمع کې ځکه تا ته عذر دی نغه یو ځای ته اشاره وکړي دا ځای د بلداز صحیح دی زما کور دا ځای دا طرف فارغ دی نبی علیہ السلام مخکې شو نفلو کې 2 رکعات وکړه نفلو کې کله کله جمع جایز ده دای په نفلو کې جمع کړي د ورځې الته منځ وکړو نبی علیہ السلام یې یو قسم د جمعات افتتاح وکړه نبی علیہ السلام څه وکړه د مسجد افتتاح وکړه په دغه 2 رکعات باندې نبی الله نبی علیہ السلام به تکلف انسان نبی علیہ السلام تکلفات او دینو خو دیو ته د الله نبی نه وسلک د سیکرام میکړه دی لګالوا مې د پخ کړه ده د عربو چې کوم دغه زماني کوم حلوا دا برا سروخ ری بیا زی نو دا صحابي چې د نبی علیہ السلام د ملمستیا ته ایثار کړي زړه خواګه بلګو خري بیا بلاړ شي دغه د محلي خلک خبر شو وس چې یو عالم راشي او سیده محلي ولا خبر شي فلانه شیخ صاحب راغله دا مسجد څومره ډکی زی پکې نه تاسو خېلی کنه خلکو مين نه کنه عالم سره فلانه شیخ صاحب راغله نو چرچا کوړه محمد رسول الله راشي صلی الله علیه و آله وسلم سدي خیال له څومره د خلک په مینا را روان نو د مدینه د محلي ولا ټول را منډ کړي یو بل ته دلته نبی علیہ السلام راغله د عتبان ابن مالک کرز موږ د امام صاحب کرا مولوی صاحب کرا وای خلک راځي مشو د نبی علیہ السلام ملاقات د پاره نو پدې کې یو کس مالک ابن الدخشن یا مالک ابن الدخیشن غالبا هم دا نوم دی دخشن یا دخیشن مالک ابن الدخیشن یا مالک ابن الدخشن دا کس رانه غدا صحابي د دې محلي قرآن انساني کله کار یا عذر نو پدې کې یو کس ویل لکه غفلانه شو غفلانه چرته دی هغه غلرانه نو دا بل ورته مړه پرې دا غس منافق دی وای اسه کوي چې دلته راځي الله اکبر دا خبره چې نبی علیہ السلام واورېده دا مثال مې تاسو پوری ذکر کړو دی پوری چې په یو مجلس کې د یو نیک مرګري په باره کې د غلطه خبره واورېده دفاع به کې جواب بکې نبی علیہ السلام دا خبره خو خانه شوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بئس ما قلت ډیره بد خبره دی وکړه چې تاغه ته منافق ویل ته څه بده چې منافق آیت ته پته نشته چې هغه کلمه ویلې دا په ما ایمان راوړل د الله توحید منل او زما رسالت منل آینده لپاره دا خبره ولکه بلکې تعالی خو په کار دا وا چې تا او بلکې بعض روایتو کې راځي بل ملګری ورته ویل چې بئس ما قلت په دې صحابو کې یو کس بیرته ویل چې بده خبره دی وکړه نو دلته محدثین لیکي وي ګوره د دې حدیث نه دا معلومیږي چې کله یو مؤمن او نیک سړی دی ظاهري حالات ټول داغه د نیکۍ دي ظاهري حالات دا دي چې ګوري په سنت طریقه خو لګیرا پنسي اوچته په دې شکل او په دې خپل یو صفوټه بدن کې دین دي چې ګوري مسجد ته مرাজি چې ګوري تلاوت هم کوي چې عقیده ولا ګوري عقیده کې توحید د شرک نه کوي چې عمل ته وګوري سنت دی په بدعت نه کوي نو دا سنا سه ګناه او کمزوري خو بار چا کی نو ته ولې د عیبونه لټي او په باندې فتوی لګي بلکې د دفاع کې ځکه د خیر ډیر دی او شر کم دی خیر په دی مؤمن بنده کې ډیر دی خو شیطان ته د یو شر نیغ لیغ کوي او ته لګي داغه بدی بیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې یو تربیت دی چې ګوره یو انسان به د نبی علیہ السلام ملاقات لا غم راتلو یا بیمار یا چرته په سفر یا کاروبار لمتلی خبر نه صحابه سالم الغیب خو نو ته ورپسې خبرې کوي چې فلانه منافق دی فلانه دا دی
نو دا زما محترم ورونو په موږ باندې فرض دا مثال مې دې لپاره ذکر کړو کم چې زمونږ د امت محسنین دي دا صحابو دفاع ولې کوي دا خلک دلیل علماء په کتابونه لیکلي دي د روافض پرد کې چې هغوی نعوذ بالله په صحابو پسې کنځلې کوي ردې بدې وایي او ډېر علماء په دې غټ غټ کتابونه لیکلي دي او دغه رنګه د امام بخاري رحمت الله علیه د ده ولې موږ دفاع کوو ولې زموږ د ترور زوی دی زموږ سره رشته ده پوله پټۍ مو سره شریک دی نه صرف دا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خادمو او دا کتابي چې لیکل دا د نبی علیہ السلام حدیث چې په کومه طریقه راغونډ کړی دی دغه محنت او هغه مینې ته چې وګوري یو شاګرد دی وای ما یو شپه کتل اتل زله دار پاسې د ډیوې بلا کړه اتل زله چې سړی د شپې را پاسې دومره په ځان باندې خوب کم کړی یو سړی او چې را پاسې د زما د استاد بس کاپای به کولاول او سلیکل به کول بیا به چې ما قتل سبم لاسته بیا ور پاسې د ډیوې به بل کړ به سلیکل وکړه د دوی د علم سره د شوق د نبی علیہ السلام په حدیث دومره مین دی د ونو پانی وخړلې ته خود ګډانو د چیلو چې کم دی د غوخه تبعی دی وکړله او دا حدیث داسې او حدیث هغه څه په حدیث بس خبرې ما ته غلګې دا په د دین په نوم باندې خلک زموږ اکرامونه کوي خوراکونه را باندې کوي هغه ور پورې نه هرې تیر کړې د دین لپاره امام بخاری مالدار او پلار ورته ډیر مال پرې خو مور بوله خرچه را لېګله بل رور یو احمد هغه به مولا خرچه را لېګله کله کله خرچه به لیټ شوله ملګری وای دا سي عجیب انسان چې چاته به سوالم نکو چیرې زوګې مو خرچه ختمه شوې ده وای مونږ قتل سوخ کې دا به زمونږ غایب شو خرچه د کور نه دغه شوی وا خو مونږ ته غږ نه کو چې ما سره خرچه ختمه شوې ده و چې مونږ وکړه دا صحرا طرف ته وته د ونو پانی چې کمه راغورځېدلی پانی د امام بخاری خوري لګېدی بیا مرګرو راټینګ کړو دا ولی نو ما خو تاسو ته حل نه ویلو دا خو تاسو ولې دلما د دې وجه دا زما خرچه لګلې شوې ده او چاته مې حلم نه ویلو زوګې مو تکلیف تیرات بس په دې پاڼو باندې گزارې او سورې کول چې خرچه را ورسېږي بیا وګور او چې خرچه به ولا را ورسېدا نه به ټوله ځان ته لګي پیسې پرې خو د امام بخاری رحمت الله په مرګور به تقسیم کړه یو له صدقه ورکه بل ورکه بل ورکه دا سيجيب انسان او دا حدیث په باب کې چې هغه کوم احتیاط کړی دی چې دا حدیث راجمه کړی دی وای ما ته یو ځل چاو ویل چې فلانه علاقه کې یو محدث دی دا په ټوله دنیا کې په محدثینو پسې ګرځیدل او حدیث تر غون کړی دی دا د دې میدان سپیشلیسټ او سرجن او ماهر وای زلاړه هغه محدث سیبله چې زه حدیث به نقل کما نو چې زلاړم دا علاقه ته ورسېدم چارته خود چې هغه دی هغه مولوی صاحب هغه شیخ صاحب دغه دی چې حدیث استاد دی په دې علاقه کې زمونږ نو چې زوره ما ګورم د دنه اس تختیدلې سورلیتی تختیدلې نو دې دا تشلمن لګې دې اس تداسي داسې کوي چې بدی چل باندې راوېلی نو ما چې دا انداز د دوکه ته زما خوښ نشو مال چیرې دا د یو اثر د دوکه کې چې په لمن کې سشتنه او راغواړي نو اسنه چې د چرته د نبی علی السلام په دې حدیث کې څه به احتیاطي کړي په دې وجه ما دا ټول حدیث پرې خو دوی تر روان شو سګپ دې هغه چې چانه حدیث غسته سمې چان کړی دی هغه په کومه تل لې دی ته د دین خبرې په کومه کسوټای باندې تل لې دی اول بیا یې حدیث غستی تر لګيږي بس په دغه محدثینو بس خلق ولا دا د الله اولیاء دي یاد ساته بیگام شیخ صاحب بیان کیول شیخ محمد نبی صاحب ډیره خسته خبره وکړه چې د الله په اولیاء په چا خپل واځ کړي الله سره دښمنی اعلان کړی دی او د دې خلکو انجام ډیر خرابي د الله نبی فرمایي چې الله تعالی فرمایي دا حدیث قدسی دی من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب چا چې زما د یو ولی او زما د یو دوست سره دشمنی وکړه وغله تکلیف ورکړو هغه پسې بدر دی وای او هغه زما دوست دی الله وای نو دی انسان خلاف زه د جنگ اعلان کوم الله چې چا خلاف د جنگ اعلان کوي دا به عزت ورزوي دنه به الله رب العالمین د دین د خدمت کار نه اخلي دا به الله رب العالمین د دین نه دنګي خو کوي ځکه د الله دین د خلکو ته نه دی محتاج په دې بنا باندې زما محترم ورونو الله فرمای چې زی ګور د خپل دین نه اړو ما چې څوک را ولګيږي او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث خلاف وکړي
نشه څوک په دې محدثینو پسې کنځلې کوي بد را دی وای ناغه دې ته مجبور شي چې په دې انګريزانو کې یو تیر شوی چارلس ډاروین یو ساينسدان هغه وی دا انسان قران وی انسان د خټې نه جوړ دی آدم علی السلام نه دا نسل روان او دغه انګريز وی چې نه دا خو د چینجی نه جوړ دی او چینجی او بیرور هغه جرسومه چې کوم هغه نه وړو کې چینجی او بیرور غټې دا بیا چینجی لوی شو به ته شادو جوړ شو هغه شادو خو چون کې لکې وی نو هغه لکې باندې خارخ خو لګي دا هغه په ګټو مټو پوری سولوله هغه تی وګرځیدا بیا دا غینه پس ورو بل نسل راتلو اخره کې انسان جوړ شو یو سړی د دې نظرینه متاثر شي قران په ځای پری دی بیا دا خبرې کوي هغه بیا وي دا کانګریس ټپه بیا غږی چې نه مړه انسان خو د چینجی نه جوړ دی دا خو د سید نو ګوره انسان مونږ خو وایو چې انسان دینه نه دی جوړ او کته ځان ته انسان نو تا ځان د څه شي زوی کړو دا خو تا ځان ته کنځلې وکړه الله رب العالمین درنه د امام بخاری او د محدثینو انتقام په کوم انداز واخست چې ځان دې څه شي نسل جوړ کړل چې دا خود دیجه نه جوړ دی او د دین نه جوړ دی دا خدا څه شو لکه دا چې نعوذ بالله سړی ته وی چې لکه ستا اصل دغه دی زمونږ اصل خو الله تعالی فرمای آدم علی السلام ما د خټه نه جوړ کړ او قران کې الله فرمای ابلیس ته ویلې چې ولې سجده و نکړه هغه آدم ته لما خلقت بيدي الله فرمای ما په خپل لاس جوړ کړ دا آدم دومره عزتمن آدم علیه السلام دی چې الله فرمای په قران کې چې ما په خپل لاس جوړ کړی دی څنګه چې الله د شان سره لایق دی مونږ خو چې مونږ دا غا اولاد دي قران مونږ ته تاسو دا غا اولاد دي دا اره خطبه کې چې مونږ کومه د سوره نساء لولو نبی علیه السلام بملسته چې وبث منهما رجالا كثيرا ونساء دغه آدم او حوا نه الله نارینه او زنانه خواره کړ په ټوله دنیا کې دا قران پرېدا د الله کتاب پرېدا او د یو انګريز نظریه راخله ځکه چې هغه د دې انګريزانو په کتابونو کې لیکل کوم چې دا حدیث منکرین دي سړی چې په ګډ وډ سر شي بیت قران سره لوبي کوي نعوذ بالله به ډیر او تبوتی وي ځکه دا دعا به مونږ غواړو چې یا الله د فتنونم حفاظت وکړه او یا الله زمونږ زړونه مکه غوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب مشکل انسان ته یو حدیث را ورسید په کار چې باغی باندې عمل وکړي قصدن دې دغه خلاف نه کوي که د عذر په وجه باندې تا نه پاتې شابیله خبره قصدن د حدیث خلاف مکوا او که د عذر په وجه درنه خلاف کیږي نه استغفار غواړه د الله نه بخنه غواړه چې الله زتانه بخنه غواړم چې د یو عذر په وجه ما نه په دې حدیث باندې عمل پاتې شو داسې پکار ده صحابه کرام رضی الله عنهم کې دا صفاتو تیر جمعه یو مسله تاسو ته وکړه چې دا د فرض نه بعد ډایرک سنت ته پاسېدل دا نشته په صحیح حدیث یو مولوی صاحب خبره ما وکړه هغه دا خبره غلطه کړې واغل هغه زموږ مذهب کې داري ډایرک په سنت ته پاسېږي لټ کېږي بنا دا خبره غلطه ده استاد مذهب خبره ده کنه مسلک خبره ده کنه مولوی صاحب خطا ده غلطه ده باطله د نبی علی السلام طریقه بداوه چې فرض نه سلام ګرځولې دي اسکاری کړې دي سنت ته ډایرک نه پاسېږي سنت ته ډایرک پاسېدل نشته یو ملګری پکې به سوال وکړو زموږ د جانیه چې سیبراتول چې زموږ کله سکاری دي هغه د وجنه پاسېږي بیا به څنګه چلی مله سوال دی خوک د بل کار او د بل عذر د وجنه کسړې پاسې خیر ده اوس مثلا تا دلته فرض وکړو خو تا ته پکور کې بیمار پروت دی یا هسپتال کې راته بیمار پروت دی سیریز ته کولای شي چې ډایرک پاسېږي او اسکار پلاره کې او هغه ته ځان ورس دا عذر دی ته عذر وای خو سنت ته ډایرک نه پاسېږي چې څو عذر دي نشته سکار دي نشته او ډایرک سنت ته لکه بعض خلک صاحب خیر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله امام څنګه سلام وکړ ډایرک په سنت باندې ودرېږي دا د حدیث خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم دا کار نه کړی بلکې تیر جمعه درته ما حدیث بیان کې مشکات کې مشتا چې عمر رضی الله عنه سړی د وګونه ونیو چې څنګه په سنت ودرېدو زور ولا ورکو کینه ولا او کله بل کار د وجنه تپاسېږي عذري نه به خیر ده بعضی وخت د شي سړی الکه مونږ کوم د مسجد کې رواني د گاډي ټیکټ ټیمه تیار یا د ایرپورټ ته رواني یا ډاکټر ل رواني انسان دی بعضی بل ایمرجنسي کله کله د سي زمون دکانداران رونه چې غریبانان دکان یوازې پر هیڅ څوک په دکان کې نه هغه هم کله کله تادی کوي چې ضرب بز اسکار په لارو کله سات کینه لګ اسکار نه تو کې نیم په لارو ټیک د عذر او دی بارک یو حدیث واورا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمای رضی الله عنهم دا حدیث هم په دې دلیل دی چې نبی علیہ السلام به د فرض مانځنه بعد کې ناسته عادت مبارک دا کې ناسته به اسکار به کوي ډایرک نه دی پاسې د سنت ته بلکې سنت به کور کې مسجد کې نه کول کور کې به کول نبی علیہ السلام کور ته بتللو
سنتو د پاره غوړه ده خو که سړی مانه کور کې پاتې کیږي بیا نه به دی ټیک ته به مسجد کې وکی خو اسکارو کبه پاسیګه سنتو ته رست نو صحابه وي موږ ته نبی علیہ السلام د مازیګر جمع را کړه نبی علیہ السلام د معمول خلاف کار وکړو زمونږ په صفونو کې لامنګ ناس دي ځکه صحابه بچي سلام وکړي صفونو کې بناستو اسکار وکړو زمونږ په دی وګو باندې نبی علیہ السلام خپې مبارک واړولې په دی وګو را راوړې داسې او کورته منډه کړله موږ یو بل ته وکړه چې دا څنګه چللې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل داسې کار نه کړ دا نه لا څنګه عجیب کار وکړل او بیا زموږ د وګو د پاسه خپې واړولې نبی علیہ السلام به دا عادت هم د چاپوګه به خپناړه ول دا د آداب خلاف هم د نبی علیہ السلام دینه منم کړ خودلته یو عذر او روسته نبی علیہ السلام وای دوی ته لک سات بعدم چې قتل نبی علیہ السلام رانه نه وته واپس مسجد تراغو تشریف راوړ نو حالت خو یو کته چې مرګري خو په دغه کې دي کنه حیران دي چې ما دا کار نن څنګه وکړه تعجب کوي لګیا دي نبی علیہ السلام پیغمبران الله ډیر فراست ورکړي بل د امت تربیت ورته حواله ذکر رسول دا بیان او وضاحت وکړو نو صحابه ته وی نبی صلی الله علیه وسلم شاید چې تاسو نن زما د دې کار نه تعجب کې پرې وته چې ما نن د اسکار ته اډو کې نه نستم ډایرک پاسې د موډ کوړه مې زر منډه کړل او تاسو په دې وګو باندې مخ پېم واړولې صحابه یاو چې دا نن خلاف معمول کاروش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل په دې مانځ کې ماته یو خبر را یاد شو زمون په کور کې د سرو زرو یو ټوکړه پرتا و د صدقې مالو او ما دا نه خو خوله چې دا دې زما په کور کې وی او په ما دې شپتی رشي نو بس زه اغه ناقلار کړم ذکرم دا کوم انسان چې یو شی ناقلار کې ذکرم به سم په توجه نشي کوله نو بس ما ذکر لګروست کړو منډه مې کړو بیبيانو ته مې حکم وکړ په کور کې چې شابه د اسر زر کور نو بس دا صدقه کوي الله دا لري کې د کور نو اسلام په قلار شو دغه دې بیر تراغم وګوره دلته نبی علیہ السلام پاسېدل دی خو د صد وجه نه د عذر په وجه پاسېدل په خبره پوه شئ په مسله کنه نو زما محترم ورونو منګ او تاسو له د احادیثونو راهنمایي خستل پکار دي په اره مسله کې الحمدلله چې کوم خبره راځي د الله فضل له په حدیثو کې دا غیبه تاسو ته ان شاء الله تعالی حل ملاويږي دا نبی الله مونږ ته را لګلم دی د پاره چې د امت په هر موقع کې او په هر ځای کې تربیت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو په قران او حديث باندې صحیح پوهه کی الله دې موږ ته صحیح فهم را نصیب کی او رب العالمین دې موږ د هر قسم فتنو نه بچ کی او رب العالمین دې کوم مسلمانان په هر قسم فتنه کې پریوتی دي الله رب العالمین دې ورته هدایت کوي دې فتنو دې الله روباسي زمونږ په چا باندې جهنم اور نه دې پیرزو او د الله جنت خفر اخلي په موږ تنګيږي نه چې ګینه ټول خلق جنت ته لاړ شي په موږ سره تنګيږي نه الله رب العالمین دې ټول مسلمانان هدایت او قران او حديث تراولي والله دې جنت مستحق وګرځي رب العالمین دې ټول مسلمانانو ته صراط مستقیم باندې عمل نصیب کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم